یا یو انسان غواړي ښه ویناوال شي، که هغه ویډیو برخه کې که هغه رسنیو برخه کې، په خاموشي باندې پوهه کېدل یا په خاموشي باندې بل سړی پوهه کول دا ضرور دي چې زه د سره په کوم انداز باندې یا په کومه طریقه باندې په کومه سلیقه باندې خبرې شروع کوم. نو اول نمبر باندې او د هغه مخې ته یو ډېر پوهه سړی ناست او دی ورته ته څنګه یو ته څنګه یو ته چېرته یو ته ولې چې ته په کوم الفاظ باندې دغه نوم یادوې. اوس یو انسان دی مثال دغه یو نوم دی احمد، هغه دا فکر کوي چې خلک وایي چې ته مغرور، نو په دې خاطر باندې هغه شروع کړي ګډې وړې خبرې شروع کړي د ویډیو په بڼه یا د آډیو په بڼه یا د یو سیمینار یا د یو ورکشاپ په بڼه، چې همیش دی په دې لاره باندې تیر شي د ده زړه نه ډار ختمېږي. د یو چا سر په درد کول یا یو بې ځایه تاریخونه ویل یا اضافي وضاحتونه ورکول. سلام علیکم. که چیرې مو تاسو ټوله نړۍ ته وګورو، ټوله نړۍ ولاړه په څه ده، په خبرو اترو باندې. بعضې انسانان ډېر زیات کامیابه ښه مهارتونه لري، ښه خبرې کولی شي، بعضې انسانان یې نشي کولی، بعضې انسانان جرأت لري، بعضې انسانان یې نه لري، بعضې ځوانان نشي کولی هغه خپل خبرې چې کوم ډول باید وغواړي وکړي هغسې نشي کولی، یا به ده کې یو ضعف یا به ده کې کوم مشکل یا نشي کولی، یا علم پوهه او هر څه مشکل چې هغه به یا یو انسان غواړي ښه ویناوال شي، که هغه ویډیو برخه کې که هغه رسنیو برخه کې که هغه په بله برخه کې غواړي یو ښه ویناوالي زده کړي. نو همدې موضوع باندې انشاءالله د استاز خبرې اورو. استاز جوهري صاحب مهرباني، څنګه یو ښه کمیونیکیشن یا مهارت ولرو، دا د ویناوالي مهارتونه څنګه زده کړو؟ مننه کوم. د کمیونیکیشن سکل یا د ښه ویناوال یا د ویندوی یا د یو ښه خبرې کوونکي انسان دا خپله یو ستر مهارت دی، یو فن دی. ډېر خلک داسې چې هغه په ډېرو وړو خبرو کې خلک پوهولی شي، ډېر خلک داسې چې هغه په ډېرو غټو خبرو کې هم واړه خلک یا وړې خبرې خلکو ته نشي واضح کولی. دا د خبرو خپل خاص کمال دی. دا په طریقه باندې دا په تمرین باندې او رفته رفته کوشش کولو باندې انسان ترلاسه کولی شي. د دې دپاره څو څیزونه ډېر زیات مهم دي. اول نمبر باندې زما په نظر باندې د ښه ویناوال دپاره یا ویندوی دپاره یا د یو ښه خبرې کوونکي دپاره کمیونیکیټر دپاره په خاموشي باندې پوهه کېدل یا په خاموشي باندې بل سړی پوهه کول دا ضرور دي. چې هر کله ته د یو انسان په خاموشي پوه نه شي یا د هغه د مخ په دې اثارو باندې پوه نه شي یا په دې چهره باندې پوه نه شي یا د هغه په دې حرکاتو سکناتو باندې خاموشي باندې پوه نه شي، نو دا غټ مشکلي. او همدغه راز کله ناکله یو انسان ته پکاري چې هغه خپل ځان یا خپل خیالات بل انسان سره داسې خلک به هم ته وګوري چې هغه په یو سیکنډ کې یو ثانیه کې چې دی هغه د خپل دا شکل داسې ترتیب سره تغییر کړي چې هغه بلکل مخامخ سړی پوه کړي چې ستا د خبرې په ما باندې څنګه اثر وکړو یا د څنګه حالت کې. چې هر کله ته په بل انسان باندې پوه نه شي نو ته د هغه ذهني کیفیت نشي معلومولی. چې د هغه ذهنیت نشي معلومولی، د هغې نه مراد دا ده چې ته د هغه سره د خبرو کولو یا د پیل کولو هغه ټریک نشي پېژندلی، هغه ځای یا نقطه نشي پېژندلی چې زه د سره په کوم انداز باندې یا په کومه طریقه باندې په کومه سلیقه باندې خبرې شروع کوم. نو اول نمبر باندې باید ته یو انسان ته دومره استعداد ولرې، ته باید دا کوشش وکړلی شي چې خپل قهر یا خپله خوشحالي یا خپل خفګان باندې هم بل سړی پوه کړي د چهرې نه. دا یو کمال دی. او همداراز د بل انسان په چهره باندې یا د بل انسان په حرکاتو سکناتو باندې هم پوه شي. دا اول نمبر باندې. دویم نمبر باندې د خبرو دپاره لازمي خبره دا ده چې موږ او تاسې په صحیح انداز باندې د یو چا سره مناسب حیثیت باندې خبرې وکړو، چې دغه انسان مناسب حیثیت ته وپېژنې. یو انسان دی هغه د مشر سره لګیا دی یا د کشر سره لګیا دی، باید چې دغه حیثیت وپېژنو. همدغه راز په خبرو کې آداب یاد ساتل ډېر زیات مهم دي، چې په خبرو کې ادب موجود وي. اوس یو انسان د مشر سره خبرې کوي او هغه لګیا کنځام پکې کوي، چټیات هم پکې وایي، هغه په دې خپلو خبرو کې دروغ هم وایي، هغه په دې خپلو خبرو کې بې ځایه جذباتي کېږي، بې ځایه چې دی هغه په دې خپلو خبرو کې غیبتونه هم کوي خلکو پسې. دا د انسان کمیونیکیشن سکل یا د انسان د دې خبرو هغه انداز تباه کوي. نو په دې خاطر باندې د مشر سره باید چې خپلې خبرې وشي. یو پوهه شخص سره ته ناست، یو ډاکټر سره ناست، یو پروفیسر سره ناست، یو عالم سره ته ناست، یو محدث سره ناست، باید چې د هغه مخې ته د آدابو په دایره کې خبرې وشي. هغه ته د تاسو صیغه استعماله شي، د جمع صیغه ورته استعماله شي، تاسو یا تاسو داسې کار وکړو. اوس مثال له خبرې یو انسان دی او هغه عمر چې دی وړوکی دی او د هغه مخې ته یو ډېر پوهه سړی ناست او دی ورته څنګه یو ته څنګه یو ته چېرته یو ته ولې دې سره هغه انسان سپک ښکاره کېږي، هغه انسان ورسره بېادبه ښکاري. نو په دې خاطر باندې دویم نمبر باندې یو انسان ته پکار ده چې په خپلو الفاظو کې یو د جمع صیغه د مشرانو دپاره دا راوستل مهم دي. او بل دا چې د هغه نوم چې ته په کوم الفاظ باندې د هغه نوم یادوې. اوس یو انسان دی مثال دغه یو نوم دی احمد، هغه عالم دی، نو که ته مثال له خبرې هغه ته مولوي صاحب، شیخ صاحب، یا یو انسان دی هغه ډاکټر دی او هغه ته وایي چې ډاکټر صاحب، یا یو انسان پروفیسر دی هغه ته پروفیسر صاحب وایي، صحیح دی، یا یو سپین ږیری دی هغه ته تا ته د علمي رتبه نه د معلوماتو ورته حاجي صاحب وایي.
دا ډېره ښه راځي، دا د آدابو په دایره کې راځي. او یو انسان دی چې هغه بل چاته آواز کوي، ځان نه مشر سره خبرې کوي، یو ډاکټر سره خبرې کوي، دغه سره خبرې کوي او هغه ته داسې انداز باندې خبرې کوي لکه ورته خورایا یا وراره یا دغه یا په داسې عجیب الفاظو باندې خبرې کوي، یا ورته وایي چې سپین ږیری یا ورته وایي بوډا یا بابا، نو دې سره هغه خفه کېږي، دغه په زړه کې دغه راځي چې باید دا خبرې ما سره په داسې انداز باندې ونه کړي. نو په دې خاطر باندې د ښه خبرو کوونکي لپاره باید چې هغه حیثیت وپېژني. ته هغه وخت کې ښه کمیونیکیټر جوړېدلی شي، ښه خبرو والا جوړېدلی شي چې ته بل چا حیثیت وپېژنې او په آدابو باندې د آدابو په دایره کې هغه سره خبرې وکړي. همدغه راز دې دپاره د ښه خبرو کولو والا دپاره مهمه دا ده چې هغه محدودې خبرې وکړي. په خپل ژوند کې ته خبرې کوې، مثال د دوستانو سره لګې په ساعتونو باندې قصې کوې، بې ځایه بې مفهومه قصې کوې. ډېر خلک داسې چې هغه زیاتې خبرې په دې خاطر کوي چې هغه دا فکر کوي هسې نه خلک ووایي چې ته مغرور یې. داسې راځي کله نه کله که نه یو انسان دی هغه خاموش په مجلس کې هغه دا فکر کوي چې خلک وایي چې ته مغرور، نو په دې خاطر باندې هغه شروع کړي ګډې وړې خبرې شروع کړي، غیر مناسبې خبرې شروع کړي. او څومره چې انسان زیاتې خبرې کوي هغومره د انسان په خبرو کې د هغه نه زیاتې خطاوي کېږي، د هغه نه زیاتې غلطې خبرې وځي. نو په دې خاطر باندې محدودې خبرې کول، که د ملګري سره د خاموشي نه د ملګري دوست سره ناسته او په دې کې خاموشي لږ یو څه اندازې پورې اختیارول، یو څه اندازې پورې خبرې کول، داسې عیب نه ده. ضروري ده چې ته یو چا سره یو ساعت کښېنې، یو ساعت خامخا خبرې وکړي، یا یو چا سره ته قصه کوې، په خپل ژوند کې لس ځلې دې ورته قصه کړې، په 11 ځلې باندې ورته لګوې، هغه قصه ورته بیا کې، یا دومره حده پورې ته خبرې کوي بل انسان باندې ناوخته وي، هغه چېرته بیرون ځي کاري ضرور کاري او تا د خپلې قصې دپاره هغه کېنولی او هغه بار بار بس داسې تاویږي راتاویږي، خوځېږي د خپل ځای نه او هغه باندې چې دی یو بوج یو قسم ته تکلیف یې ورته، هغه غواړي چې زر لاړ شي او تا د خپلې غټې قصې د وجې نه چې دی هغه سړی کېنولی. دا خپله د یو انسان د کمزوري خبرې کوونکي یا کمزوري کمیونیکیټر په حیث باندې د انسان شخصیت یا د انسان هغه حیثیت خرابوي. نو په دې خاطر باندې د ښو خبرو دپاره لازمي خبره دا ده چې محدودې خبرې وشي. ضروري ده چې ډېرې خبرې، اضافي خبرې، غیر ضروري خبرې دې وشي. همدغه راز د خبرو دپاره ډېره مهمه دا ده چې انسان یو مجلس کې خبره کوي باید د خپلې خبرې سرکل ته وګوري، د خپلې خبرې هغه وزن ته وګوري چې زه دا خبره کوم څومره وزني خبره ده. په مجلسونو کې بیا ډېر ځوانان موږ تاسې کتلی شو چې هغه به بیا دا به ناست یا په مجلسونو کې یو آواز به وکړي، یو چغه به وکړي، یو کنځا به وکړي، یا به خپل کشر باندې یو آواز وکړي. دا غیر ادبي خبره ده، غیر اخلاقي خبرې. نو په دې خاطر باندې انسان چې په مجالسو کې خبرې کوي نو باید هغه ښه کمیونیکیشن والی ښه انداز باندې د خبرې وکړلی شي. همدې دپاره مهمه خبره دا ده چې په خپلو الفاظو کې د کنځاو د فلانکي داسې او ډنګري داسې ځینې الفاظ داسې دي چې هغه بیخي تکیه کلام د انسان جوړ شوی. انسان بار بار هغه خبرې، د خبرې په شروع کې هم کنځه، د خبرې په بیخ کې هم کنځه، د خبرې په شروع کې میرمن داسې او فلانکی داسې او ډنګری داسې، دا کنځا پکې کوي. یا ځینې خلک چې هغه د خپلو بېادبو خبرو دپاره بېادبي د مافي قالب کیدي، بېادبي د مافي قالب ورته کیدي، نور چې د هغه څه زړه غواړي هغه وکړي. غیر مؤثره خبره ده. دې سره د انسان د کمیونیکیشن سکل دا ورسره تباه کیږي. نو دې دپاره لازمي خبره ده چې انسان دغه ټولو څیزونو ته، هرې نقطې ته پام وکړي او رفته رفته په خپل ژوند کې د خپلې خبرې دا سلیقه د خبرو دا برابره کړي. او همدغه راز که څوک دا سلیقه نشي برابرولی هغه ته پکار ده یا ورنه منهج ورکړي یا ورنه لاره ورکړي چې زه څنګه خبرې وکړم. باید چې هغه د ده نه مخکې چې کوم پوهه خلک یا په رسنیو کې یا مثال د ده مخې ته هغې نه باید د زده کړه وکړي چې ګوره فلانکی سړی څنګه خبرې کوي، فلانکی سړی څنګه لاسونه خوځوي، فلانکی سړی په خپلو خبرو کې څه وایي، د نکات څنګه دي، د په خپلو خبرو کې څنګه نکات بیانوي، بل انسان په څومره مختصره خبره باندې پوهیږي. نو یو ځان دپاره یو استاد ټاکل چې دی په دې باب کې دا هم ډېر زیات مهمه خبره، یا انسان ته چې دی د ښه کمیونیکیټر یا د ښه ویناوال جوړېدلو کې مرسته کولی شي. مننه استاد. راځو دې ته چې ډېری ځوانان غواړي چې په ویډیوي بڼه راشي او خلکو ته هغه خپل کوم مهارت چې دی که هغه په هره برخه کې هغه خلکو ته وړاندې کړي. خو ډېری ځوانان زه پوهېږم چې دا ستونزه لري، نشي کولی چې هغه خپل کم علمیت او کم استعداد او کم مهارت چې دا په خپله برخه کې لري هغه خلکو ته د ویډیو په بڼه یا د آډیو په بڼه یا د یو سیمینار یا د یو ورکشاپ په بڼه خلکو ته وړاندې کړي. استعداد لري خو نشي کولی. په دې کې باید دوه خبرې ډېرې مهمې. اول نمبر خبره به کې د خوف، د فوبیا ده، خوف، ډار. ډېر خلک جرأت نه لري چې د خلکو مخې ته خبرې وکړي، په یو مجلس کې خبرې وکړي. ډېر خلک داسې چې په تقریرونو کې خبرو کولو کې هم مشکلات لري، بلکې دا زیاتره ځوانان موږ تاسې کتلی شو چې 15-20 کسانو مخې ته چې ودرېږي نو د نه بیا لاره ورکه شي، خبرې نشي کولی. دې دپاره لازمي خبره دا ده انسان چې په ژوند کې د چیش نه چې ډار لري د هغه څیز سره بار بار مخ کېدلو سره
د انسان د زړه نه ډار ختمیږي. مثال د خبرې یوه لاره ده او هغه لاره باندې په اول ځل باندې یو انسان تېرېږي، د سره ډار دی په زړه کې، سبا به بیا تېرېږي، بل سبا به بیا تېرېږي، هفته بعد چې میاشت دی په دې لاره باندې تېر شي د ده زړه نه ډار ختمیږي. نو په دې خاطر باندې یو انسان که غواړي چې جرأت په ځان کې پیدا کړي هغه باید خبرې وکړي، په مجلس کې خبرې وکړي، په تقریر وکړي، تقریر ته خپله وړاندې شي. مثال په مکتب کې، په مدرسه کې، په مسجد کې، په ټولنه کې، په یو اجتماع ناست دی، د هغې مخې ته دی باید خبرې وکړي چې څونه هم یو انسان زیاتې خبرې کوي غومره به د ده په زړه کې جرأت پیدا کېږي، ده ته به دا خلک بیا عادي کېږي او د ده د زړه نه به دا فوبیا ختمیږي ورسره. دا اولنی علاج دی، د دې نه بغیر بل علاج نشته دی. انسان چې تر څو پورې دغه مشکل سره ځان نه مخ کړی بار بار، یا دغه ډار سره ځان بار بار نه مخ کړی، نو هغه د ډار نشي لرې کولی. دویمه خبر تاسو د ویډیوګانو په باره کې وکړله. نن سبا وخت کې ډېر زیات ځوانان چې هغه غواړي ښه مقرر شي یا په ویډیوګانو کې په ښه انداز باندې راشي، خلکو ته خپلې ویډیوګانې وړاندې کړي. د پر یو څو نکات ډېر زیات مهم دي. اول نمبر باندې ګوره، اوسنی وخت داسې نه ده چې د خلکو حوصله ډېره ده، د ځوانانو حوصله ډېره ده، نه. اوس چې کوم خلک رسنۍ استعمالوي، کوم ځوانان، د هغې حوصله ډېره کمه ده، محدوده ده. په خبرو کې ډېر تفصیلونه ورکول، په ساعتونو باندې لګیا اوسېدل او په ساعتونو باندې د یو چا سر په درد کول یا یو بې ځایه تاریخونه ویل یا اضافي وضاحتونه ورکول، دا نقصان کوي. اول نمبر باندې خبره دا ده چې څومره کم خیر الکلام ما قل ودل، څونه وړه خبره په وړوکي انداز باندې، مختصر انداز باندې ته کولی شي، هغومره به خلک د دې اورېدلو حوصله لري. اول نمبر باندې. دویم نمبر باندې خبره دا ده چې هر کله چې یو انسان تقریر کوي یا په ویډیو کې خبرې کوي، باید چې د نکاتو په شکل کې یوه نکته، دویمه، دریمه، څلورمه، پنځمه په دې شکل کې خلکو ته بیان کړي. دې سره د خلکو په ذهن کې هغه سناریو، د خلکو په ذهن کې د خبرو هغه تفصیل یا د خلکو په ذهن کې د خبرو هغه ټریک زر بدلیږي. چې هغه ورسره بدلیږي نو خلک هم ورسره د یو نوي څه ترلاسه کول. اوس مثال د خبرې ته په یو ټریک باندې روان یا یو مستقیما په خبرو کې روان، خلک ستا د خبرو نه اخذ نشي کولی. که ته د نکاتو په شکل کې روانې، یو نکته مثال د خبرې کلیک شوه چې دا ده، دویمه نکته دی ویله، دویمه نکته کلیک شوه، دریمه نکته دی ویل، دریمه نکته ذهن ته لاړله، په ذهن کې ثبت شو د خلکو. نو دې سره د خلکو حوصله هم ورته زیاتوي، علم هم چې دی ترلاسه کوي، پوه هم ترلاسه کوي او په خبر باندې هم په اسانه باندې پوهېدلی شي. نو دریم نمبر باندې خبر ده چې د نکاتو په شکل کې وړاندې شي. څلورم نمبر باندې خبره دا ده چې یو انسان خبرې کوي نو زر باید وکړي. یو انسان د خبرو کولو توان 280 الفاظ په یو دقیقه کې ویلی شي. اخري سپیډ چې ده څومره تیز شي، 280 الفاظ په یو دقیقه کې ویلی شي او اورېدلی 400 الفاظ شي. کم خلک چې هغه په خپلو خبرو کې ډېرې وقفې کوي، ډېر نرم لګیاسته لګي، هغه ته د خلکو نن سبا زړه تنګېږي. باید چې ته په ویډیو کې په تقریر کې نارمل حالت پکار دی، یو څه اصولي پکار دی چې عادي حالت یې، خو په ویډیو کې کوشش کول پکار دی چې زر یو څه نسبتا په تیز سپیډ سره چې دی خلکو ته خپل هغه وضاحت وکړي، خپل هغه خبر ورته وړاندې کړي. او بل اخري نمبر نقطه دا ده، باید چې ستا باډي لینګویج او ستا سترګې، نظرونه چې ته مخامخ چا سره په ویډیو کې ناست یا که ته کیمرې ته ګورې، مخامخ په کیمرې ته ګورې، چې باید ستا نظرونه د خلکو، ډېر خلک چې هغه نظرونه اخوا دېخوا کوي، نظرونه اخوا دېخوا وړي، د سترګو د توروالی چې دی د اخوا دېخوا وړي، یو طرف باندې یو څیز باندې فوکس نه کوي، یو څیز باندې تمرکز نه کوي. نه، باید چې کیمرې ته وکتلی شي، که یو څوک کیمرې ته ګوري او یا که کیمرې ته نه، مخامخ چا سره خبرې کوي، تقریر کوي، باید د خلکو سترګو ته وګوري چې تا ته څوک ناست دي، دا به تا ته جرأت درکوي او په خلکو باندې به اثر هم کوي. نو په دې خاطر باندې د خپل نظرونه ساتل ډېر مهم دي. د خبرو کمیونیکیشن سکل ډېر زیات مهم دی، یعنی بالکل لاسونه ښکته کېښودل او بالکل دغه کول دا هم نه پکار، یا مثال د خبرې بار لاسونه بې ځایه خوځول دا هم نه پکار. په اصولو باندې لاسونه خوځول پکاري، محدود انداز باندې لاسونه خوځول پکاري، د اخلاق په دایره کې یو باډي لینګویج جوړول پکاري. نو په دې طریق باندې انسان کولی شي چې ښه ویډیوګانې هم ریکارډ کړلی شي او بیا تمرین په اول وختونو کې تقریر کول یا په اول وختونو کې ویډیو جوړول چې دا ډېره سخت دی. دا د انسان هغه خوله ستړې کوي، د انسان دماغ ستړی کوي. بار به کوشش کوي بیا چې کله هم یو انسان لکه څنګه چې د سایکل یادولو چلی، سایکل چې ته چل یادی نو ته اول ځل پې غورځېږې، دویم ځل پې غورځېږې، دریم ځل باندې یو پیډل ووهي، بیا غورځېږې، څلورم ځل باندې 3-4 پیډل ووهي، پنځم ځل همدغه، لسم 12 ځل باندې چې ته بیا چلی نو ته پوره یو مزل په هغې باندې کولی شي. همدغسې دا ویډیوګانې هم دي، په دې باندې به بار کوشش کوې، بیا به تمرین کوې پکې او بیا به خبرې کوې تر څو پورې چې ته د دې عادي شي چې ته په لوړه کچه باندې کمیونیکیټر شي او په ښه سطحه باندې ته ویډیوګانې جوړې کړلی شي او خلکو ته د خپله مدعا وړاندې کړلی شي. مننه استاد. مهمه خبره هم دا ده، ځوانان کولی شي که هغه څوک غواړي دعوتګر شي، هغه څوک غواړي خپل مهارت
هره برخه کې چې لري هغه خلکو ته ورسي. کوشش وکړي آهسته آهسته کوشش وکړي د خپل شخصیت باندې کار وکړي، خپل د مهارتونو باندې کار وکړي، کوشش وکړي چې هغه موضوعګانې چې تاسو لري او پوهیږئ چې دغه فایده یې ټولنې ته، خلکو ته، ځوانانو ته د راشي ریکارډ کړي. په خپل زه مطمئن یم ټول سمارټ موبایلونه لري، ټول ښه موبایلونه لري، په همغه کې ریکارډ کوي او هغه پیغام خلکو ته ورسوي انشاءالله چې تر څو خیر مو نور خلکو ته ورسېږي. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.